بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بسم الله فکرمن. ګرانو کتونکو، هسې خو به تاسو د سوشل میډیا په لاره باندې زه ډېر لیدلی وم، ډېر کتلی وم. د مختلفو ځایونو نه ډېر ملګري را درومي، د هغوی سره مرکې کول. دا زه د پښتو د ژبې خدمت هم حسابوم او موږ سره مرکې هم کوو. دلته یو ځنډ دی موږ تاسو په منځ کې چې هغه دا دی چې زه مسافر یم، زه په بهر هېواد کې وم. نو بیا یې تاسو سره میلاوېدل، بیا یې تاسو سره په شیشه باندې راتلل، بله لاره ما سره نه وه. د ملګرو غوښتنه وه، د مطلب ملګرو دا غوښتنه وه چې ته موږ سره هر وخت وه. نو د هغې دپاره ما سره بله لار نه وه. زه مسافر یم، زه اکثر په بهر هېواد کې یم، څو ورځو کې تلو ولم یم. نو دا لاره ما خوښه کړه تاسو په مشوره باندې چې یو خپل داسې آفیشل پیج، آفیشل چینل چې په هغې باندې زه په وخت تاسو سره خپل خیالات شریکوم. نو د هغې دپاره بس تاسو ته دا خواست دی. تر اوسه پورې خو تاسو زه برداشت کړی یم، تاسو زه اورېدلی یم، تاسو ماله مینه م راکړې او هم د هغې مینې برکت دی چې نن زه دلته راورسېدم او زه مجبور کړم، زه کېنولم چې تاسو سره خپلې خبرې هم شریکې کړم. شعرونه وې هم یایو، غزلې وې هم یایو، خو دا خبره مې د دغې لپاره لږ وضاحت وکړو چې هغه ملګري چې چاته پته نه وي د دغې خبرې، نو زه هغو ملګرو ته وایم چې انشاءالله نن نه پس زه تاسو سره پس منظر نه وم. انشاءالله د شیشې دغه په سکرین باندې به تاسو سره انشاءالله الرټ وم، په هر وخت به سره که خیر وي چې تاسو مې برداشت کوو، تاسو مې غواړو زه ورته اویلیبل وم. نو هم د دغې په لړ کې دا ویډیو جوړوو او چې تاسو ته پته هم لګېږي او تاسو خبر هم شو. یو د غزل یو څو شعرونه وې مې ته وایم انشاءالله هسې بیا آینده کې نوي غزل هم سره شریکوم. دا د نوي غزل یو څو شعرونه وې ته وایم دا غزل دی ما په څنګ کې ناست زموږ د سیمې ډېر تکړه هنرمند صدام افریدي صاحب او ما خپل کلیوال ریاض افریدي صاحب دغو ته د ډالۍ وي چې منم وار ستا دی خو لږ وار کوو کې خوند به وکړي. منم وار ستا دی خو لږ وار کوو کې خوند به وکړي، رش دی ګلابه انتظار کوو کې خوند به وکړي. په توره خوله ما سره خوند نه کوي، زار دې شمه په سپینه خوله باندې اظهار کوو چې خوند به وکړي. مننه. په توره خوله ما سره خوند نه کوي، زار دې شمه په سپینه خوله باندې اظهار کوو کې خوند به وکړي. باران وریږي مست موسم دی که جانان راولې، باران وریږي مست موسم دی که جانان راولې. یاره ریباره دغه کار کوو کې خوند به وکړي. مکده ساس او باران اوري لمده شو پکې، مکده ساس او باران اوري لمده شو پکې. ساقي قربان دې شم تلوار کوو کې خوند به وکړي. مکده ساس او باران اوري لمده شو پکې، ساقي قربان دې شم تلوار کوو کې خوند به وکړي. فکرمند اوس پښتو چا پېژنده و که نه، فکرمند اوس پښتو چا پېژنده و که نه، یو څو کیسې راته د ښار کوو کې خوند به وکړي. منم وار ستا دی خو لږ وار کوو کې خوند به وکړي، رش دی ګلابه انتظار کوو کې.